ګناهونه نه کمیږي او دا ژوندی دی. او دا په بس بل بیت وایم چې رحمان به په یو شخص له خیبره تر کابله، رحمان به په یو شخص له خیبره تر کابله، څوکۍ به په دا منځ کې رانړېږي پښتنو، دا څوکۍ به په دا منځ کې رانړېږي پښتنو. دا فرضي څوکۍ دي. اوس راځم موضوع ته. زه لکه چې په مخکې خبر شوم ډېر زیات پیغامونه را روان بو راته چې دا د حسب ځواک یو براډ دی او دغه شان حمزه صاحب یو خبره کړې ده او پای کې باید ته راشو. بعض وختې زه لاړم، ما څو ځله هغه ته وویل خو زه فکر کوم هغه د لیدم نه نوزګاره و. قریشي صاحب زما دوست دی ستاسو، قریشي صاحب بندیجان ژوندی وي، خدای دې نظره ساته. هغه ته مې وویل هغه وایي چې هغه دا ختم دی. بهرحال ته مې ولیدلې. نو اول خو مې د قریشي نه ځان پوه کړو چې دا ولانجه څه شوي ده. زه نه یم خبر، دا د حمزه قصې نه یم خبر، خو په دې باندې زه څو منطقي او په دلایلو باندې یو څو پوښتنې لرم او هغه پوښتنو کې که څوک فکر کوي او ما چیلنج کوي په ټوله نړۍ کې یادوم، صرف د هغې جواب ورکوم. که چېرې په یو کتاب د 10 یا 12 یا 20 ټولګي کې د 12 تاریخ د 1893 یو ایونټ یو واقعه ډسکرایب شوی ده. ډسکرپشن معنا د هغې ذکر شوی دی. نو یو ایونټ خو شوی دی او هغه ایونټ باندې خلک د اختر عبدالرحمن او د امیر عبدالرحمن نوم اخلي یا د معتمر ډیورنډ نوم اخلي، کوم چې د دنیا تر ټولو متنازع ترین کنټروورشل ډاکومنټ دی تر اوسه پورې. او که پای کې دا هم لیکل شوي، یعنی یو خدا دی چې ایونټ دی، یعنی 9/11 پیښه شوې ده امریکا کې. دا ډسکرپشن دی د دې پیښې چې 9/11 کې جاسوس راغلي او د دې بلډینګ نه تنبیدلي وو. خو د هغې نه وروسته 2 نور ټکي پکار دي. 2 نور زه چې کوم صحافتي تجربې بنیادونه هغه دا دي چې دا صحیح دي یا دا غلط دي. نو که چېرې په دې کتاب کې دا هم لیکل شوي چې موږ دا منو او دا اکسپټ کوو، نو بیا خو ټیک ده، بیا دا ډاکومنټ موږ منو. خو که دا پکې نه وي او تش ایونټ خلکو ته ویل شي چې داسې واقع شوې ده، نو ایونټ ډسکرپشن از ناټ ا بگ ډیل. دا ګټه مسله نه ده که چا د ایونټ ذکر کړی دی، که په هر کتاب کې کړی دی. او دا دې معنی دا نه ده چې افغانانو گویا دا کرخه تسلیم کړله، دا ډیورنډ سرحد ومنه، له امو تر اباسي نه د خپل حق نه واوړېده. یو خبره باید په دې ځان پوه کړی شي چې ایونټ ډسکرپشن از سمثینګ ایلس او د هغې انډورس کول از سمثینګ ایلس. که چېرې د کتاب کې په دغه پاڼه باندې دا انډورس شوي چې د افغانان اوس دا مني، نو بیا به موږ یو حواله سبا ومنو. که چېرې افغانانو دا نه ویلي او تش یو ایونټ ذکر کړی، ماشومان ته تاریخ ویلی، نو په دې کې څه بدیت نشته. که ته شوی هم وي، زه نه یم خبر چې شوی به وي که نه، زه دا د هغې کرهوالی وایم. اوس دویمې خبرې ته راځو. لیټس سی دس، راځئ چې دا ووایو چې ښه امیر عبدالرحمن یو دستخط کړی دی. مثال لته وایم، که چېرې داسې شوي هم وي، یو افغان به ماته د 1893 نه تر اوسه پورې څوک ښایي، یو سنګل افغان به ماته ښایي چې هغه د امیر عبدالرحمن، اول خو دا خبره څوک سمه مني نه، دا جعلي مني، دا ناجایزه مني، دا ناقصه مني، دا غلطه مني، دا فرضي مني. خو که چېرې موږ ومنو چې ښه مخالفین چې کوم فکر لري دا سمه هم وي، یو افغان د 1893 نه تر 21مې پیړۍ پورې کال 2015 پورې یو سنګل افغان څوک ښودی شي چې هغه دا انډورس کړی وي، د دې تجدید کړی وي، دا یې منلی وي. نوپ معنی څه ده؟ په دنیا کې ډېر داسې کارونه شوي دي، په دنیا کې ډېر داسې ایونټ شوي دي، په دنیا کې ډېر داسې تاریخي خبرې شوي دي چې یو جابر، یو عامر، یو سړي، یو ناجوړه، یو روغ سړي چې دی هغه د یو چا سره یو لوزامه کړي، خو قوم ملت ورته وایي چې نه موږ د دې تا سره د اجازه درکو او نه دا در سره منو او نه دې ته تیار یو. د میلیونو په شمېره کې افغانانو په دې بنیاد باندې ککرۍ خاورې کړي دي او اوس پې هم خاورې کوي. کاغه جمهوریت پلو دی، کاغه پرچمی و، کاغه خلقی و، انتر دی کاغه طالب دی، انتر دی کاغه زما پشان یو غریب مزدورکار د قلم دی. په دې باندې باید سر خلاص کړي څوک، په دې باندې اول سړی ځان پوه کړي. و ممکنه توګه ډېر دلایل وي د چا سره، کتابونه راوړي چې او زما سره خو دا 15,000 کتابونه دي. سو واټ؟ یو افغان د سره دا نه مني. که افغان د سره نه مني، د افغانستان 100% خلک د سره دا نه مني او په دې باندې نه دی مطابق. د تاریخ دا جبر چې دی ژوندی دی او دا د افغانانو زه کله کله په خبرو کې د بونیرۍ لهجه وایم، نو ملګري کله کله پوه نه شي. هغه ورځ یو ځای ما په ځای کې خوب ټکی ویلی و، نو ما ته چا ویل چې نه خوب مه وایه، ارمان وایه. خوب او ارمان یو شی دی، خواهش عمل دا یو شی دی. زما
زه ډېر په دې خپل 30 کلنه صحافتي تجربه کې شروع کې به زموږ نه پوهېدو په دې شیانو باندې په دې خبره دومره پوهېږم لکه څنګه چې زه دا وخت لګیم تا سره خبرې کومه چې له امو تر اباسي نه دا خاوره افغان خاوره ده په دې باندې میشت ملت پورې راپورې لر او بر چې ورته ویل کېږي د افغان ملت دی په دې کې ځینې خلک ناپوهه دی ځینې خلک ناخبره دی ځینې خلک د ادارو جاسوسان دي ځینې خلک چې دی هغه شوقیان دي البته تاسې او موږ باید په دې باندې چې کله هم دا خبره کېږي خپل ریاکشن باید دا ریاکشن چې دی دا ډېر امپورټنټ اخر ختموم رد عمل یا غبرګون یا دریځ چې دی دا وښایو او دې ته راپورته شو په پاکستان کې یو ځل په دې موضوع بحث کېده په ټویټر ایکس سپیس کې یو سړی راغی او هغه د پاکستان د جیو ټي وي یو خبریال دی او هغه ایکس سپیس بند کړه خبرې هغه وایي چې په دې موضوع به بحث هم نه کوئ هغه پنجابی و په پنجابیانو په لاره به نه ځو که چېرته څوک بحث کوي باید بحث ورسره وشي که چېرته څوک خبره کوي باید خبره ورسره وشي او دا پیغام GHQ ته هم لاړ شي دا پیغام صوابۍ ته او مانیرۍ ته هم لاړ شي او دا پیغام په امریکا واشنګټن او بیجینګ کې هم وي او دا پیغام په وایټ هاوس کې هم وي او دا پیغام په پینټاګان کې هم وي دا زموږ د ژوند او مرګ مسله ده دا زموږ د وطن د تقسیم دا خبره چې ده دا مهمه ده نو زه ډېر خلک مې نه دي اورېدلي البته یو اخري یو نصیحت ورته وایي ملګرو ته یا خواهش ورته وایي یا یو خواست ورته وایي هغه دا دی چې زه اکثره د فولاد ته ما یو ځل دوه شاید ویلي هم وو په ملګرتیا کې چې موږ ځینې خلک چې دی دا موسمي وي موسمي خلک وي موسمي دا دی چې موږ په شاعرانو کې اکثر یو شاعر به راغی مشهور به شو او خلکو به هغه ته وا کول موږ ته اکثره وي چې ګوره موسمي سړی راشي او خبرې مشهوره شي او د هغې په بنیاد باندې د هغه د ژوند پرتله کول چې دي هغه ته ښه بد ویل چې دا سم نه دي انتظار کوئ صبر کوئ پس منظر ته ګورئ کال 2 کاله 3 کاله 5 کاله 10 کاله مبارزه اتل او یو نظریه او ایډیالوژي جوړېدل چې دا د 5 ورځو کار نه دی دا د یو ټیک ټاک د یو سیشن کار نه دی دا د یو ویډیو کار نه دی دا د یو تقریر کار نه دی چې په تقریر سړی راغی مشهور شو فرمان کسکر مشهور شو بیا ورته وایي چې فرمان کسکر د دنیا ټولو مشهور شاعر دی نو د زلمو ته زه دا وایم چې بی ویری کیرفول ډېر زیات محتاط فیصله کوئ د چا په باره کې د چا په حق لا کله چې هم کوئ که هغه زه یم که هغه بل دی که هغه بل دی په دې نړۍ کې خاص کر په دې اوسني وخت کې ډېر خلک دي چې امریکا ته اوس په دې وروستیو کې د پی ټي ایم د تحریک ما ولیده او په شروع کې کوم خلک لیدله اوس مې حالت زه ډېر ویرېدم زه ډېر سخت حیران او پریشانه شوم چې ایجنسۍ څومره د فریبجنې دي او مکارجنې دي د دنیا چې تاسو په موږ په غیر چاپېره په شخصیتونو کې داسې خلک زموږ سره ملګري شي او موږ سره یو ځای شي چې موږ وایو چې دا خو زموږ هیروز دي دا خو موږ اتلان دي دراصل هغه په اخره کې داسې نه وي نو زه دا وایم چې لږ محتاط اوسئ زه په چا باندې نه تهمت پورې کوم زه په چا باندې الزام لګوم البته ملګرو ته د محتاط پاتې کېدو خواهش کوم یو آخري خبره محترم حاجی صاحب مهرباني یو ملګرو مهرباني دی وي چې په خبرې مې اوږدې کړلې او هغه دا چې ډېر خلک داسې دی چې هغه سوچه افغانان دي هغه په افغانیت یقین لري او هغه د افغانیت باندې ویاړ کوي او هغه په دې باندې سر ورکوي خو د هغو لهجه د هغو د پاتې کېدو ځای د هغو جامې د هغو خوراک د هغو ناسته ولاړه په ممکنه توګه هغه شان نه ښکاري چې افغانان وي د هغو ژبه هغه شان نه ښکاري چې د افغانانو د ننګرهار او د لغمان او د خوست او د پنجشیر د زړې ژبه وي هغه په ممکنه توګه ډېر زیات د هندیانو غوږ نیسي بل یو ته به غوږ نیسي بل ته به نیسي او په مزه به هغه په دې خپله خبره پوه کېږي ډېر ملګري ما داسې لیدل چې په شروع کې به هغه په ما ډېر توند راتلل چې بنیرګله ته د افغانستان بیرغ ولې پورته کوي ته د افغانستان خبره ولې کوي وغیره 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 بیا به چې ورته ما وویل چې زه خو افغان یم دا وطن د افغانستان دی دا خاوره د افغانستان ده زما پلار نکاح افغان و زما غور نکاح افغان و 400 کاله پخوا زما نیکه خوشحال خان خټک ویلي و چې نورواړه پښتونخوا په ځای مې شته ده د یو ځلې زمانې پکې پدار کړم او د احمد شاه ابدالي ویلي چې د دلی تخت هیروم چې راپه یاد کړم زه د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه او اوس په دې 20مه پېړۍ کې تر ټولو مشهور شاعر رحمت شاه ساحل چې دی هغه دا خبره کوي ابراهیم شاه باندې 20 کاله پخوا دا سندره ما ویلې وه تاسې اوس ګوګل کوئ په دې ساعت یې ګوګل کوئ دا پې ما 20 کاله پخوا ویلې وه ما پې ویلې وه د فیروز افریدي سندره وه چې د ټولو پښتنو افغانستان د مور او پلار زه په کراچۍ کې وم د پاکستان په یو اخبار کې مې کار کوو د اردو ژبې په اخبار کې مې کار کوو خو هغه کیسټ چې دی هغه چې کله تیارو نو مې دا سندره ووایه چې د ټولو پښتنو افغانستان د مور او پلار زموږ مور او پلار د افغانستان
افغانستان. او مور او پلار کې کله ناکله انسان په پیژنګلو کې شاید په ممکنه توګه هغه خطا کیږي، هغه بې ادبي کوي، بې احترامي کوي. موږ به البته دا کوو چې محتاط به اوسو. افرین دوی په تاسو باندې زه ټلیفون یو ملګري ته هم کوم. مننه بونیری صاحب، ته نور ملګري راغلي، تاسو موږ سره پاتې شئ. زه یو خبره کوم، تاسو په دې پاتې شئ دلته چې دلته ملګري به سوالونه تاسو نه هم لري. ډېری د باس په تاسو باندې هم چرخېږي ځکه تاسو سوشل میډیا کې ډېر یو وتلي څېره استئ. زه مې درته دا اوس دلته المارۍ ښیم، یوازې زما د جیم چې څومره خرچه ده هغه ټول د تا د یوې میاشتې د ټول فامیل خرچه ده. بیا یوه خبره هم بې ځایه ونه کړي. اوس راځو اصلي موضوع ته. زه دا 6 میاشتې 7 میاشتې بونیری صاحب زه لایف نه یم راغلی. 7 میاشتې کېږي ما یو لایف نه دی کړی. او د لایف د نه راتګ وجه مې دا وه چې دا هر څه ما غوښتل ځینې ځان لږ ډسټنس واخلم، ځینې ځان لرې کړم. او هر څه په خپله تاسې په میډیا باندې ګورئ، څارئ. دلته دا موضوع که د حمزه یا بل څوک راځي موږ پرې غږېږو، دا یو نورماله بحث ده. او دا چې دا قصه تر دې حده دا وه چې د پردې تر شا دوی سره خبرې کړي دي، نه دومره موږ سپک خلک یو او نه دومره سپک یو چې د خلکو په احساسات پورې موږ لنډې ووهو. حمزه سره مخامخ دلته زما په لایف کې بیا ناست یا بیا اوري. د هغې ورځې نه چې زه کله بیرته ورجینیا راغلی ما به د سره 15 ځلې په ټلیفون خبرې کړي. له ده نه خواته زه نه وټساپ کې ورسره ډېرې اړیکې لرم، نه ورسره ډېر غږېدلی. او ملګرتیا او دوستي د وطن په اړه مو کړې ده. که چېرته راسره په دې ملي دایه کې ولاړ وی تر مرګه ورسره ودرېدم او په هر قیمت ورسره ودرېدلم. او دا کمې خبرې چې دا محترم دلته کوي، دا اوس چې ته د کوم ادرسه غږېږې، که بیا خوله خلاصه کړه او بیا مې خبرې شروع کړې، بیا به مو ډېر په عذاب کړم. په زړه کې سره پوهېږو په هغه مسایلو باندې چې دا نن ورځ په وطن کې کم حالات روان دي، کمې ستونزې روان دي، په هغو که موږ چپتیا اختیار کړې ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ هېڅ شی نه وینو. دا مو یوازې دې ښه خاطر پرېښودل چې په آخر کې تاسو د ویلو لپاره په دې میډیا کې نور څه ونه لري او د دغه خلکو دفاع ونه کوي چې دا نن په وطن کې ناست دي، حکومت درته کوي. ته چې د کوم موبایل لایف راغلی د دغه انټرنیټ در باندې اول تړي. په دې باندې موږ در سره بحث نه کوو چې یو ورځ ته دلته راسې دلته په دې خبرې اقرار وکړي چې ولا ما چې د چا دفاع کوو، زه چې په کوم ادرس دلته راتلم هغه غلط و. خو نن دلته راغلی خبره ټوله راټوله کړله، تر دې ګفټونه دې راورسول. یعنې دا تا ټول منطق ستا بحث ټول دا و. بونیری صاحب محترم، دا مخکې زه لایف وم، موږ ډېرې خبرې وکړلې او زه یو ځلې بیا غواړم د تاسو په حضور کې هم دا خبرې وکړم. دا د لر او د بر موضوع دا دومره وړه کله دی چې په دې باندې یو 15 ځوانان راشي دلته وغږېږي. دا خو د ولسونو خبره ده. دا په هغه د ډیورنډ هغه خواته چې څومره افغانان پراته دي او د ډیورنډ دې خواته چې څومره افغانان پراته دي، 100 میلیونه خلک دي. خدای ته وګورئ، هغه دلته موږ په دې ټیک ټاک او په دې سوشل میډیا کې دا نسو حلولی. او دا نه دا موضوع د موږ تر حده پورې ده دومره کوچنی چې زم پرې راشم، حسیب ځواک راغلی پرې غږېږي. زه څوک یم؟ زما کمال چې ده چې زه راغلی یم زه د ډیورنډ په موضوع باندې وغږېږم. د ډیورنډ په موضوع باندې زه له انګریز سره غږېږم، زه له پنجابي سره غږېږم، زه له پښتون او له افغان سره ولې وغږېږم؟ په څه معنا؟ تا تر اوسه پورې څوک لیدلی دي چې دوه د پلار زمن په یوې ځمکې باندې سره جنجالي، چې دا وایي چې دا ځمکه زما د پلار ده او هغه وایي چې زما د پلار دی؟ بحث دا نه دی. موږ یوازې نه غواړو چې دغه خبره نارملایز سي، نه غواړو چې د نارملایزیشن دغه د ډیورنډ موضوع نه دومره نارملایز سي چې هر څوک راسي پرې وغږېږي. او یا مثلا د لر او د بر په موضوع باندې دا ډېره لویه کیسه ده. په ده باندې قربانۍ ورکول سوي دي، په ده باندې وینه تویه شوې ده، په ده باندې 2 ځوانان راغلي په ټیک ټاک باندې ناست یم او په دې باندې مې بحث یو 2-3 غزل ته خلک احساساتي کوم، یو 15 ګفټه ځینې واخلم. زه چې کله د کلیفورنیا ته تلم، ما ته چا پیسې راکړې وې چې لاړ شه ټیکټ دې وکړه تر کلیفورنیا لاړ شه د ازادۍ ورځ ولمانځه. دا پیسې ما ته دې ولس راکړي وو که ما خپل له جیبه ورکړي ول؟ که زه د سیاټل نه تر په ورجینیا پورې ځمه د وطن په خاطر د لوی افغانستان د دې دایې په خاطر حمزه ته غېږ ورکوم، دا ټیکټ، دا مصرف، دا هوټل دا راته تا کړي دي که دا ما پخپله کړي دي؟ که زه سبا له دې ځای نه پاڅېږم او حرکت کوم بونیري صاحب ته ورځم، ځکه چې دی ما د
د وطن یو ویاړ دی، یو افتخار دی، او زور ته غېږه ورکوم. دا پیسې ماته دا ټیک ټاک خلک راکوي. یعنې دومره ماشومانونه ځان نه ماشومان مه جوړوئ چې سمو دومره کوچنۍ کړه تو درېږه چې زه $50 $100 به تا ته ډېر زیات وي چې ته په افغانستان کې تا ته به یو وزر اته زره کېږي. $100 په امریکا کې د یو نورماله انسان د سهار د چای پیسې هم نه دي. دلته ټول خلک له ځانه کاروبار لري، دلته خلک بزنس لري، خلک دلته د ټیک ټاک پیسو ته نه دي ناست. او چې زه بیا ناست وی زه به دا 8 میاشتې دلته غلی نه وم ناست. دا 8 میاشتې ما یو لفظ نه دی ویلي په دې خاطر باندې چې ما په خپلو سترګو دا هر څه ولیدل او دا خبره مې درک کړله چې په ویلو باندې دې ولس ته دا شی نسي درک کولی چې کوم صحیح دي کوم غلط دي. ولس به یې خپله درک کوي، خپله به یې ګوري چې مکتب بند، پوهنتون بند، بیرغ نسته، کاروبار نسته، انټرنیټ بند. دا رقم ته بخپله یو لفظ خپله درک کوئ چې دا کمې خبرې حسیب کولې چې نن د دا خبرې ولې صحیح دي کمې غلطې دي. که بونیری صاحب غږېږي، که زه غږېږم یا نور ملګري غږېږي، زه له دې نه وروسته نور یو لفظ هم نه وایم. دا ټول پرېږدم د خپل افغانانو ته، د پښتنو ته چې په خپل سترګو یې وګورئ او موږ یې چپ، موږ ته خو مو په لقبونه راکېښودل. موږ څوک راته احمد شاه مسعود وایي، څوک راته دوستم وایي، څوک راته عطا محمد نور وایي، چې څومره نومونه راته ږدې کېږدئ. دا د وطن حالات دي په خپله یې ګورئ. 8 میاشتې وروسته، 9 میاشتې وروسته نن چې د کوم میچ کتو ته ته ناست دا بم در باندې تړي. که دا کرکټ ته بیا په دې افغانستان کې بیټ بال ته واچو، دا لوبه وکتله، بیا دې حسیب مخ تور کا. موږ په هر خبره باندې سر خلاص ده. دومره هم کوچني ماشومان نه چې دلته راغلي په ټیک ټاک کې تا ته زه دلته ناست یم تو درېږه چې دلته یو محترم ما ته 15 ګلان وي. نور بونیری صاحب وبخي لږ زره خبرې مې تیزې وکړلې. موږ ولا په دې حالات باندې خوا بدېږي، په دې وطن په لر او په بر په دې دا حالات چې موږ په خپلو سترګو باندې ګورو دا ځورونکي دي، دا دردونکي دي. والله په بالله چې ځورېدلی نه وی، دردېدلی نه وی او دا زړه کې مو دا سینه کې مو چې کوم احساس ده دا مو نه درلودلی، والله په بالله که مو یو لفظ د خولې وتی وی. په دې میډیا کې زه زرهاو کنټنټس لرم. زه د باډي بیلډینګ معلومات ورکولی سم چې زه ځان ته خلک پرې کینو. زه ځواني لرم چې دلته 15 نفره ځان ته کینو. زه د مسخرې مې زده دي چې زه دلته خلکو ته وکم زه خلک ځان ته کینو. خو چې زه نن د وطن د یو ځوان په صفت را پاسېدلی یم، د خپل ځوان نسل ته دلته غږېږم، دا په دې خاطر غږېږم او دا وخت چې دی ولس ته ورکوم. زه مې د خپل له تاریخ نه ما یو زده کړه کړې ده. ما د غازي امان الله خان د تاریخ نه تر دې نن ورځې پورې هر یو لفظ نه، هر یو پرېکړې نه او هر یوې غلطۍ نه ما زده کړه کړې ده. نن زه پرې ځورېږم چې ولې زه نن په پردي وطن کې مسافر یم. ما کوم په افغانستان کې 12م ټولګي یوازې نه دی ویلي، ما 12م ټولګي نه وروسته په سکالرشپ باندې ما په انډیا کې زده کړې کړي، ما په بل سکالرشپ باندې په ترکیه کې زده کړې کړي دي. زه مې ځان ته ځورېږم، زه مې د وطن هغه څه چې ما باندې وطن مصرف کړي دي هغه انرژي زه بیرته غواړم په وطن کې خدمت وکړم. خبره مو ټوله تر ټیک ټاک راوړله او تر ټیک ټاک مو بیا تر ګلانو راوړله. دومره هم ځانونه ماشومان مه جوړوئ. راشه دلته وغږېږه، سمې خبرې وکړه، نر وغږېږه. دا څه کیسې دي؟ که دومره د دې شیانو شوقي وی د دغې میډیا له لارې به ما ته 1000 کسو میسج کړی چې ونیسه راځه د ځینې کمپنۍ دي، افغاني کمپنۍ دي چې انډورسمنټ یې وکړه، ما ته به پیسې پرې راکړې. ما لفظ د خولې نه په دې خبرو ځکه نه دی ویستی چې زه نه غواړم چې د ما د خبرو ارزښت تر پیسو پورې راسي. هر څه مو چې کړي دي تېرې 4.5 کاله کې دا مو د دې خلکو دپاره کړي دي. دومره ماشومان کېږو نه نور. که یو څوک دلته مستقیما په یو موضوع خبرې کولی سي راشي وغږېږي، نقد وکړه، نیوکه وکړه، خو خبرې دومره کوچنۍ کوه ما. بونیری صاحب نو میک تاسو در کوم بخښنه غواړم که زه په میک کې ځواک صاحب په بخښنې سره مخکې چې بونیری صاحب خبرې وکړي فهیم جانه تاسو نوبت درکو. فهیم جان حتما ولې نه ما هغه راپورته کړې فدا دلته مطلب منطقي ګوري فدا د ګوري توهین دلته دا ما مخکې په لومړي قدم کې ویل چې دلته توهین تحقیر ممنوع دي او بیا ځواک صاحب پیږي. ګوري اجازه راکړي فهیم جانه ځواک صاحب چې دا تاسو ټول پیږي موږ ته ټول افغانان قدرمن دي
او خصوصا لوستي ځوانان ځواک صاحب خپل وضاحت وختي ورکړو خو دا ځای د توهین او د تحقیر او د طعنو نو موږ اصلي مسله موضوع باندې په غږېدلو زه غواړم دوه درې خبرې ځواک صاحب ته وکړم په اجازه تاسو فولا صاحب ډېر بخښنه غواړم ځواک صاحب دغه دوه درې ورځې کېږي تاسو ټول د قضیې نه خبر استئ هغه ریفرنسونه او هغه د 12 سم کتاب موږ تاسو هم دوراستو یو صنف کته پورته تاسو ما تخکاریم دغه سی باسو موږ لکه چې مخکې تاسو نه یو صنف نو د مکتب دورې خیمرته هغه چې حمیدیار د موږ تاسو مدیرو د 12 سم په تاریخ باندې کله د افغانستان بیرغ شاته چې دوی هغه ریفرنس راوړی دا هغه ما ریکارډ کړی ټول او هغه دوی تاییدي د یوې تاسو په ریفرنس راوړي مارن خو ورته پورته شو دي ته ویل چې ریفرنس ورقه راوړي هغه پی ډی اف ته جوړ کړی دا په دې پروژه باندې ډېر یو قوي کار شوی ده هلته په کوز وطن کې بي پلان دا دلته راغلی ده د یو ذهنیت خلکو ته ورکوي دا نه د ګوري داسې نه ده چې حمزه چې نشي کولی حمزه مثلا حمزه خو د پاکستان رئیس جمهور نه ده نه هېڅ شی هم نشي کولی دي په خبره باندې ټول موږ تاسو پوهېږو خو خبره دلته ده ځواک صاحب چې دا ډاکټر صاحب نفیس ډېر په ماهرانه ډول باندې راځي د کوز وطن د بر وطن ځوانان دلته لنډې لیفتې ناستي بعضې جذباتي ځوانان ورسره پورته کېږي بعضې وایي چې امضا شوې ده بعضې وایي نه ده شوې بعضې وایي چې شوې ده نو تاسو څه وکړو نو تاسو ورقې راوړئ کوم پی ډي اف چې د یو کې په پارلمان په ویب سایټ کې چې دوی اچولی ده په هغې پی ډي اف کې ما نن خو ورته وویل ما ورته اول وویل ما سره یې لږ لانجه وکړه چې کوز کړم او بل چې حمزه ما ته کوم پیام پرېښی د هغې هم پرېښی هغه مې بیا زه وروسته په هغې خبرې کوم زمونږ دوست دا ملګری مو دا موږ تر هغه وخته حمزه پیژنده او جانانو ورته ویلي تر کوم وخته پورې چې دی هېواد ته هېوادوالو ته خاورې ته افغانیت ته پښتو ته وفادار و ډېرې خلکو سره دا سوالونه پیدا کېږي ځواک صاحب زه دغه یو نقطه کې جوابم په بخښنې سره ډېر زیات دا موږ ته هغه وخت پورې وفاداره وو او چې کله موږ سره مفکوره یوه وه فکر یو و د هېواد د دنیا افغانستان فکر ورسره ولر وبر قومونه یو ځای کول کله چې ځواک صاحب او حمزه په ویرجینیا کې په امریکا کې سره غاړه په غاړه ورکړه ډېرې پښتانه چې یو بل سره دښمني د شکنځلې کول او یو بل بد منل هغوی پاکستاني ګمان کو د پنجابي خطاب یو بل ته کوو هغوی ډېر سره راټول شول یو ځای شول نږدې شول هغه مهر او محبت نور زیات شو دا خلکو هغه دا فکرونه د خلکو بیرته داسې یو موضوع ته راغله چې وګوره دا ټول سره یو دي ولې نن پنجابی ما ته ریفرنس نه راوړي حمزه جالب ریفرنسونه بدون امضا نه بدون خوبن نه چې د ملت او د ولسونو فکرونه بل خوا کی او په دې فکر کې شي چې وواله دا خو جدا شوی او دا خو خرڅ شوی ده په دې فکر باندې دی راځي او ریفرنسونه وړاندې کوي علت او انګیزې څه ده زه نه پوهېږم چې ځواک صاحب تاسو سره شخصي مشکلات پیدا شوي دي د ما د یو پوښتنه ده خیر اجازه راکړئ فولاد صاحب سره پیدا شوي ما سره پیدا شوي احمد سره شوي چا سره شوي چې داسې کړنې کوي او که نه یې داسې نه وي نو دا 3 کاله چې په دې سوشل میډیا کې په دې لیب کې راتلي چې موږ درته جانان هم ویلي چې تا په سر باندې د موږ خور مور یاده شوې ده د اسیب یاده شوې ده د دې ټولو یاده شوې ده د فولاد موږ جنګونه کړي موږ ښه ملګري د خپل ښه افغانان هغه افغانان چې سر په قیمت افغانیت پښتو ته ولاړ هغوی موږ بلا کړي کنځلي یو بل ته موږ کړي موږ ته کنځلي شوي تا په سر باندې مګر موږ خبر نه وو چې ته په شاتو کې موږ ته زهر اچئ او موږ ته یې راکوي او موږ یې خورو موږ په تا باندې چې کوم باور کړی موږ د یو منحیز د یو قوم د یو لوستي ځوان او د یو ښه فکر لرونکي او د یو ښه مفکوري او د ښه همفکره د لارې ملګري په صفت یو ورور په صفت موږ خو تک بازو د خپل ګڼلې او موږ خبر نه وو چې تا دغه د پاکستان بیرغ د خپل په هغه باندې ټټو وهلی په مخ باندې خو موږ ونه پېژنې نو خپله څېره د یو خبره بله کوم اخر کې ته ډېر یو ځای په کارمند په دې وختلې د جاسوسۍ له نښان نه چې زه تاسو ته ووایم ضعیفه په دې وختل چې ډېر زر د ځان رسوا کوو ډېر په ماهرانه ډول باندې راغلی وي موږ کې د ځای نیولی وو ډېر په ماهرانه ډول مخ ته تللي ډېر زر د ځان رسوا کوو موږ افغانان چې خوشباوره سو په یو سړي خوشباوره سو څوک چې دین اسلام پښتو افغانیت ته ولاړ وي هغه د موږ د قوم موږ په هغه باندې باور کوو ولې تاسو موږ سره خیانت کړی ده او خیانت موږ کوو موږ چې څنګه څوک پورته کوی شو اتلسم منزلې ته او بیرته هغې ځینې غورځولې موږ د ډېر ساده دي موږ یې بیا غورځو دغسې مننه ځواک صاحب وبخښئ ځواک صاحب تاسو تبصره نه لرئ که اجازه وي زه وغږېږم ښه اول خو سلامونه مینه ګران او محترم ورور مشر ورور ته ښاغلی بونیري صاحب ته ولسمشر حسیب ځواک او نورو دوستان عزیزانو ته څوک چې زموږ اواز اوري انشاءالله ټول سره روغ اوسئ موږ افغانانو ته ډېر اسانه ده چې د اتل نه بوتل جوړ کړو دا ډېر اسانه ده او د جانان نه بانجان هم جوړولی شو او دا د یوې ورځې کار ده او جوړ مو کړو انشاءالله هېڅ مشکل دی کې نشته بله خبره د ګفټنګ راغله تاسو ته په یاد سي حسیب ځواک د خپل د ټیک ټاک ګفت په مکمله توګه بند کړی و بالاخره منګه مجبوره کړه ځکه چې ټیک ټاک یو خاصیت لري چې د دوی پکې ګټه ده او بالاخره ویوز کمېده او ټیک ټاک په اکاونټ په خطر کې او بالاخره 100 رقم مشکلات او زه خپله آسیب په لایف کې وختلم او 100 رقم منګه ورته قناعت ورکړه چې بیا ته واس کې منګه نه ګفت ته ضرورت لرو زمونږ سکور وګوره ټول 115 خلکو ته زمریان وو او هېڅ ضرورت د چا ګل ته منګه نه لرو دا یوه خبره بله خبره دا ده یو شي ته ډېر متوجه اوسئ ګران افغانانو موږ او تاسې په کوزه پښتونخوا کې داسې شخصیتونه لرو لکه ښاغلی بونیري
چې زما او ستا تر عمره پورې یعنې 20 کاله 25 کاله کتابونه لیکلي، مقالې لیکلي، شعرونه ویلي، زحمتونه ویستلي دي په نړیوال تلویزیونونو کې د افغانیت او لوی افغانستان غږ بدرګه کړی، پورته کړی ده، ځان ته دښمنان یې اخیستي دي. داسې انسانان باید پرتله شي او د حمزه غوندې انسانانو سره باید ګډ نه سي. ډېر متوجه اوسئ. بله راځو د ډیوران موضوع. ډیوران موضوع د ټیک ټاک موضوع نه ده، دا یو ملي موضوع ده، بیا ملي پسې دا یو بین المللي نړیواله موضوع ده. په چالاکي باندې د سر نه خلاصېدو، ده هم هغو ته کنځلې پسې وکړې، بد رد یې ورته وویل، خو ده د سر نه خلاصېدو غاښ ماتونکی ځواب ورکړی وی. دغه کوم کتاب چې دوی رامخته کړی د 12 صنف اول خو دا اصلا حقیقت نه لري. بیا که چېرته دا حقیقت ولري، تاسې خپله له ځان سره فکر وکړئ، په دومره غټه سطحه امضا د دې قاضي په باغ کې اوسي، هغه په دې قاضي په باغ کې څه وي؟ باغو کې ګرځېدل، هغه مې ریکارډ کړی، د زور خبره اوس دې په سر باندې ورته دلته په باغ کې وایي ملاقات کړی، دغه هم راسره خپل نوم دې پښېمانه کړمه. د زور کار وروره، د زور خبره وروره، د دایمي او امضا به هېڅ نه ده شوې. خیر د زور په مقابل کې څه وي، دا چاته د منلو ده. او بیا تاسې افغانانو دومره مینه درته درکړه، دا د افغانیت په خاطر یې درکړه. تا د افغانانو ما په ویډیو کې وضاحت ورکړی ده حبیب جانه. خیر د حبیب جانه قربان دسم، خبرې په غفلي ادب باندې راشي، ټولو ته موږ وضاحت ورکړی، ورکوو به نور به ورکو، نور ټول افغانان پوهېدي چې موږ ته امضا چیش له خاطره موږ ورته محبت ورکړی، څه رقم موږ ورته خپل قام ګڼه، موږ خپل ولس ګڼه، موږ خپل وینه ګڼله، موږ خپل مشر ګڼه، موږ یو لوستی ځوان د قام ګڼه. خیانت چې کړی ده خپل د پنجابي له ادرسه چې کوم اسنادونه دی راوړي چې پنجابیانو موږ ته نه دي راوړي، نه مخته کوي، دی مخته کوي. د سر بخیر د باس خو موږ چې څوک جګوی شو غورځولې، موږ ته ډېر ساده دي، بیا شپه کې غورځو، که مې درې کله کې باره کړی دی، یو شپه کې لاندې درته غورځوم. بالکل زه یو خبره درته وکړم، لا اولم دې د همدغه نیت ولو، کله چې د افغان نوم له پښتون سره تړلی و، د نیت و چې په داخل د افغانستان کې قومونه په جګړه سره واوړي، هغه یې ناکامه سوله. وروسته بیا ډاکټر نفیس سره د لاس یو کړی ده، هغه وخت هم زه پرې شکمن وم، هغه وخت ما دا چغې ولې د ټولو خلکو د چا له ما سره منلې. اوس هم دا په والله که په 100 کاله بعد هم افغان کې خیر دواړو طرف ته به معلوم شي، هرې خوا ته به معلوم شي. خیر ډېره زیاته مننه حبیب جانه، قربان دې شمه. فدا محمد تاسو مخکې راغلي یاستئ، که دغه نه پوهېږم. فدا ما ورور یو د خبرې کې د ابوالنوري صاحب ډېر وخت نه ناست دی، به خبرې لري، پوښتنې به لري چې ډیبېټ ورسره شروع کوو. بیا لږ جی صاحب سلام کوم، که نمبر یې ما دی. سلامونه نیکې هیلې اول ټولو ته. زه ابوالنوري صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې د کومه لاره غوره کړې ده او د هغې لارې باندې چې دی لایف راځي، کوشش وکړه چې په هغې باندې ته پوره غور وکړي. یو دویم، کله چې امضا دا خبرې کوي، امضا چې کوم افغانانو کوم ځای ته ورسولو، کولی شي افغانان ډېر په امریکا کې دي، په نورو ځایونو کې دي، ورسره افغانانو دین مذهب درته معلوم دی. دویمه دریمه خبره دا کوم چې د وزارت معارف ته کومه کارتاسیه دپاره کوم پیسې چې موږ ورکولې، هغې کې اوسه پورې داسې کتاب نه دی چاپ شوی چې پکې دا مسایل ذکر شوي وي. په هغې کې چې کوم مسایل ذکر شوي دي، هغه د زده کوونکو هغې نه پرمختګ عزت یادول دي. د جغرافیه په حساب باندې هغې کې کم ذکر نه دی شوی، دا دی بله. او دریم، زه هغه پښتنو ورونو ته یم لکه دا وختي چې دغه نفر تا چې قطع کړو، چې هغوی چې داسې ذکر شوی، بحث شوی دی، دوی ځان ته یو امضا نه دی، دوی سره مکمل ټیم دی، څوکیداره تاریخونه ولولئ چې په امیر عبدالرحمن خان باندې دغه امضا په زور باندې سوې ده، او موږ په دې باندې باور لرو. موږ ته له تاریخونو نه دا ویل سوي دي، او دا د ما خبرې نه دي، د افغاني تاریخونو کې په وضاحت باندې لیکل سوي. سوال دا ده چې سیلابه یو څوک راجګېږي د تا له پلار او نیکه څخه یو موبایل یا یو شی په زور اخلي، او ته هغه سړي ته وایې چې له ما سره خو دې ظلم وکړو، دا شی دې له ما نه په زور واخیست، وخت مې چې راسې بیرته یې په زور درنه اخلم. که چېرته ته په پښتنو کې له دې سړي سره په مجلس کې کېناستلې او مرکې ته کېناستلې، یعنې دلته تا یو څه ستا د مرکه ته بایلې، زه اړتیا دې ته نه لرم چې چا سره په مرکه کې کېنم، دا شی له ما نه په زور اخیستل سوی ده، او چې وخت مې راسي زه به یې په زور بیرته تېره اخلم. دا یوه خبره. دوهمه خبره، نن سبا چې په سوشل میډیا کې دغه خبره راپورته سوې ده، زه فکر کوم هغه خلک چې دغه ګیمونه کوي ډېر ښه خلک دي، ځکه هغه په ښکاره باندې گیم کوي، وروره خیرات ته ناست یو، دوی په خپل منځ کې همیشه دا خبرې کوي، یو له یوې خوا نه پاکستانی، له بلې خوا نه افغانی، په شخصي کې ټلیفون سره وکړي چې ته به ما ته داسې وایې، زه به تا ته داسې وایم، اتې د ګفټینګ معامله شروع سي. همداسې دا موضوع چې اوس په سوشل میډیا کې راپورته سوې ده، زه په دې اطمیناني یم چې دې خلکو فقط د ګفټینګ لپاره لار جوړه کړې ده، او دا د مال لایف دې نه کوي چې دوی به یوه میاشت دوه میاشت بیرته د افغانان شکوي، ګفټونه به اخلي، او له هغه نه وروسته بیا دوی په یو ټغر سره کېني چې په دې کې ولا پلانکی غلط سو او دا بیرته اصلاح سو، او ولا پلان
کوي د ما ملګری او په دې باندې د سړي قناعت وکړو او دا د موږ قانع کړو. لومړی دا که یو څوک رښتیا هم دومره د افغانستان له غمه مړی نو کوشش دی وکړي هغه د لایفونه وچلوي او په لایفو کې د خپل ګفټینګ بند کړي. یو دوهمه خبره ده دلته ډیر خلک داسې راغلو جناب سیلاب صاحب محترمه صيغه ته شا ټلیفون روسي سي دي افغانستان بیرغ په غاړه کې واچو نو افغانان دي احساسات کېږي تا ته به ګلان وولي تا ته به دا شی وولي که موږ تاسې په افغانستان کې لکه حربي حالت سي او دلته یو اشغال راغلی او موږ د فلسطین د خلکو کومک لپاره غږ اوچت کړی وای دا به د موږ لپاره مرګ و ځکه چې زه پخپله په مشکل کې یم زه څه اړتیا لرم چې زه ولاړ سم د فلسطین د خلکو حق زه اول باید ځان آزاد کم بیا د نړۍ د مسلمانانو غږ اوچت کمه. دلته که د یو چا سره د دغه ډیر زیات غم وي د دې وزیرستاني ورور د کور غم دی وکړي ځکه هغه په تکلیف کې ده هغه ځورېدلی ده جابر ریاست جابر فوز دیغه په کور کې دیغه ورور ورته شهید کړی دیغه ماما یې ورته شهید کړی دیغه تره یې ورته شهید کړی ده راجک سه که تر احتیاط ځان ته د لوی افغانستان غوښتونکی وایي د دې خپل ورور تر څنګ دې ودرېږه یو ورې دی وګټه دی داسې وګاټو بیا ته کولی سې چې د ډیورنډ کرښه هم وګټې. ته اوسني حالاتو کې د پاکستان جابر حکومت هلته 45 میلیونه نفوس باندې د حتی لکه پرون سي خلیلزاد وویل چې دا نظامي جګړه ده او دا د نظامي جګړې له لارې حل نسته دا باید په سیاسي ډول باندې کېږي. دا خبرې څه معنی یعنی په دې خلکو باندې ظلم روان ده د دې ظلم په خلاف باندې دا خلک د دې په ځای باندې سي په غاړه کې بیرغونه واچي د هغه ولس په حق کې د غږ پورته کړي د غږ څوک نه اوري او دا 40 کاله دوی وایي چې نه د بیان ازادي ده او موږ په دې باندې دا خاوره ازادولی سو ولې توپک نه اخلي آیا دوی توپک ته لاسرسی نه لري کین نه لري غیرت نه لري نو هغه خلک چې توپک یې اخیستی ده خپل ځانونه قرباني کوي د دې خاورې لپاره د هغو خلکو د اقلا ملاتړ وکړي د هغو په غېږ کې هغه د خپل غېږ کې ونیسي د دې په ځای باندې چې دوی هغه ته تروریست ووایي باید هغه خلک مالی او ځاني هر کم ملاتړ یې وکړي. نو که چېرته د ما په خبره باندې څوک خفه سوي زه فقط یو آخري خبر کول غواړم دا ګیمونه بند کړئ که چېرته رښتیا هم ډېر وږي یاست یا جګ څه یا ګیمونه شروع کړئ وروره هغه خیرات خواري ډېره پې باندې ښه ده پرېږدي نور دغه افغانان خصوصا له افغانانو نه مې هیله کېږي دا ګفټونه چې تاسې دلته کوئ دا په افغانستان کې یو فقیر یو غریب سړي ته ورولېږئ ماته یې مه کوئ بد کوئ چې اول یې ماته کوئ دا ګفټونه نور پرېږدي که څوک چېرته رښتیا د افغانستان د عوامو له غمه څخه مړه وي سر له سبا د ګیمونه ګفټونه بند کړي بیا د لایف وچلوي بیا به زه پوه سم چې دا خلک رښتیا هم خپل وخت ضایع کوي او دلته د افغانانو له غمه مړه دي. او بله خبره ده کوشش دی بعضې خلک وکړي چې اوس هم د افغانانو له نوم څخه لکه مخکې چې یو د ټیک ټاک اته محمد نور راغی او د بدل خان په غېږ کې نیولی و او هغه بدل خان نن وروره خپله چهره یې بدله کړله ډېر ګلخانانو زه په دې لایف کې اوس هم وینم دلته کته شه ته هم دلته سپکاوي ته نه یې پورته کړی چې دلته اوس خلکو ته سپکاوی وکړي. منیری صاحب تاسو ته ټولو ملګرو ته سلامونه. زه په افغانستان کې ژوند نه کوم چې دلته زه ګفټینګ ته $50 ته زه ناست یم کوم د افغانانو لباس یا پوشاکو نو د کوشش کو چیرې دا د عسکر والا اول بدل کم ځکه چې هغې باندې د زیاتې خیار او دي ته به د وظیفه ورکوله نو د داسې چلو کو چې د دې مقصد د حصول دپاره د هندوستان نه په دې کتاب کې لیکلي دي چې د ما سلګاو درزیان راوسته او بیا مې د افغانانو درزیانو ټریننګ کو تربیت مې ورته کو هغې ته دا طریقه وښیله چې انګریزي لباس به څنګه ګنډل کېږي نو د انګریزي لباس افغانستان ته په رسمي ډول راتګ هغه د عسکرو دپاره د هغې آغاز شوی او دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شوی دا استدلال ما تاسو په وړاندې کېښو. امیر عبدالرحمن خان خو ما تاسو ته ډېر ظالم سړی هغه بیا دا فیصله کړې وه چې د دې لباس باندې کومه خرچه راځي نو دا خرچه به د عسکر د خپلې تنخواه نه ورکوي خپله د دې پیسې کې موږ دوی ته ورکوو د هغې په بنیاد باندې به دوی دا خرچه موږ ورته کوو نو هغې نه دا پیسې هم واخیستې او بیا لیکلي دا هم د اضافي طور چې ما دا فیصله وکړه چې اوس کم کس په دې لباس باندې شرمیږي او دا لباس نه اغوندي په دې لباس کې نه راځي نو دا سړی به د ده نه به موږ د 5 که د 6 میاشتو تنخواه ایسارو لکه هغه یو فیصله یې وکړه او د هغې د نفاذ دپاره نافذ العمل کېدو دپاره بیا دا حکم هم جاری کو شاهي فرمان هم راغو چې که تا دا لباس وانغوندو نو تا نه به زه د 5 میاشتو تنخواه ایساروم نو دا یو رسمي مونږ ویلی شو چې یو وخت چې په 1880 کې د افغانستان طرف ته په اول ځل باندې د
د مغربي لباس چې کوم دی، مغربي ورته وایي، انګریزي ورته وایي، او د عسکري لباس د افغانستان دولت د لاندې د نظام د لاندې باقاعده طور عسکرو ته حواله شو. نو دا یو برخه شوه. بل دا دی چې امیر عبدالرحمن خان خپل شاهي زنان خانه کې یو انګریزه دوه بل درلودل او هغې نه به دغه والا کار هم اخیستو، د ډاکټر او د نرس او دا به هم کول چې کله کوم د دې شاهي حرم دی د هغې سره به هم د خپلو د حرم یا د زنانو د تربیت چې هغې شاهي اخلاقیات او لیک لوست او دا لباس وغیره دا زده کړي، نو د هغې دپاره به هم دا کسان ساتل. نو کله امیر حبیب الله خان د هغې زوی یادوم، د افغانستان امیر، کله چې هغه رالوېدو نو هغه په داسې قسم ماحول کې رالوېدو، دا سړی امیر حبیب الله خان په خپله د مغربي لباس ډېر زیات شوقین و، دته ډېر زیات خوند ورکولو چې زه مغربي لباس خپل هم واغوندم او په خپلو زنانو باندې هم واغوندم. نو تاسو داسې کولی شئ چې ما نن یو ویډیو جوړه کړې د څه وخت مخکې په دې موضوع باندې، او دا زه چې کوم تاسو ته خبرې بیانوم د دې ما هغه اسناد هم لګولي دي او کوم ځای کې چې انځورونه موجود دي هغه انځورونه هم لګولي دي. ما یقین دی چې کوم کسان په زده کړه کې علاقه لري، انټرسټډ دي، نو هغې دې لاړ شي، دا دې وګوري، هغې ته به دا مواد ډېر ګټور او خوندور معلومیږي. نو امیر حبیب الله خان به خپل هم مغربي لباس اغوندو، او بل دا دی چې امیر حبیب الله خان د ودونو هم ډېر شوقین و، د ډېر زیات نکاحګانې کړې، ډېرې ودونه کړي. د ده یو انځور ډېر مشهور دی کوم کې د سره چې ماته لګي 8-9 مېرمنې د ده په یو وخت د سره ناستې دي او هغه ټولو مغربي لباس کړی دی، هغه سپین لباس یې اچولی دی، کوم چې تاسو ویلی چې روسي لباس دی که نه، سپین هغه لباس یې اچولی او هغې په بنیاد باندې راځي. نو یو خو دا خبره شوه. بله دا ده چې د حبیب الله خان لباس ما تاسو ته واضح کو چې هغه خپله هم اچولو، د خپله زنانه باندې هم اچولو، تصویرونه هم سره ډېر موجود دي. د خپله یو کیمره هم درلودله، د ډېره فوټوګرافي کړې ده. د افغانستان د 120 کالو چې کوم تاریخ دی د هغې اکثر انځورګري موږ ته د حبیب الله خان د کیمرې د لاس نه ملاویږي او د هغه په ارکایوز کې دا تصویرونه موجود دي، په انټرنیټ باندې هم دا وجود لري. نو یو خو دا خبره شوه. بیا د دې نه پس کومه دوره راځي هغه د امان الله خان ده. نو د امان الله خان مېرمن خو تاسو ته پته وه چې هغه ملکه ثریا وه. د ملکه ثریا مور رسمیه بیبي یا رسمیه خانم هغه دغه نه راغلې وه، د شام سوریا د دې علاقې وه، او د هغه ځي خلکو لباس د اوټومن چې کوم خلافت و، خلافت عثمانیه، دی به هم د انګریزي یا مغربي لباس هغه وخت نه اچولو. نو هغه د هغه کلتور کې رالویه شوې وه او هغې به هم دغه لباس کولو. دلته د شاهي حرم کم لباس و هغه هم مغربي شوی و، او تاسو ته پته ده چې فیشن ټاپ ټو ډاون فلو کوي که نه، کم چې رایلز دي یا کم سیلیبریټیز دي، کم اتلان دي، سټارز دي، چې کم قسم لباس کوي، څنګه ویښته جوړوي، نو دا بیا کم اولسونه دي ته ګوري، نو دوی کوشش کوي چې موږ هم دا طریقې کار داسې وکړو، نو دوی به هم دا کار کولو. بیا نو د امان الله خان په وخت کې بیا د دې ټولې خبرې یو نوې انګل موږ ته مخې ته راځي. هغه انګل زه تاسو ته بیانوم. امان الله خان په وخت کې امان الله خان داسې کړي وو چې د افغانستان د پرمختګ دپاره چې کومې پروجیکټونه شروع کړي وو، د هغې دپاره د افغانستان نه موسلین، د افغانستان ماشومانې او ماشومان د ملک نه بهر لیږل، خارجي ملکونو ته چې هلته کې دوی سبق وایي، زده کړې وکړي. نو د ماشومانو جنکو هم یو ډله ترکیې ته لیږلې وه چې هلته کې د هسپتال کې د نرسنګ والا کورس وکړي، او هغه وخت کې د دوی دا تصویرونه اخیستل شوي دي او دا په دغه باندې موجود دي، په انټرنیټ هم شته، په کتابونو کې موجود دي. هغې باندې بیا ډېر زیات یو په افغانستان په اولس کې یو غټ سیاسي مسله، شخړه، بحران جوړ شوی و. خلکو د دې سره اختلاف کولو چې یاره د جنکو داسې لباس نه دی پکار، ځکه چې دوی هغه میکسیز ورته ورکړي وو. میکسي مطلب دا دی چې یاره ستا د ګونډو نه د ګوډو نه لاندې پورې ستا یو کمیس کلاو غوندې موجودي، او ستا لاندې خپې چې کوم دي لکه ته هغه پرتوګ نه اچوې، خو د پرتوګ په ځای د دې لباس سره تړلی هغه بل چیز اچوې. نو هغې باندې د خلکو اعتراضات و، امان الله خان خلاف خبرې اترې کولې، مسلې به یې کولې. امان الله خان په دغه کې په مزاج کې بیا غټه مسله تبدیلی یو وخت کې راځي، هغه زه تاسو ته اوس ایکسپلین کوم کوم وخت کې راځي.
یو منټو کې دلته یو دغه را روان دی چې زه د دې خبرې حل راوباسم. نو امان الله خان د اصلاحاتو یو ډیر غټ پروګرام شروع کړی په افغانستان کې. د مکتبونه، مدرسې، ښوونځي دا ډیر په یو تیز رفتار کې شروع کړي. ډېرې مستورات والا د میرمن او د خواخې د دې ډیر نگرانۍ کې سرپرستۍ کې د دې والا یو پروجیکټ رواني. بل دا دی چې د دې د لاندې د اساسي قانون د جوړېدو یو ډېر غټه هڅه شوي، کوم کې چې د تاسو ویلی شي چې د خلافت عثمانیه د هندوستان او د افغانستان کم تکړه پوهان، سکالران، علماء کرام، لیګل مایند لرلو والا کسان، دا کسان د ټول رايوځای کړي او د دې د لارې د افغانستان یو اساسي قانون داسې جوړی کوم چې د اسلام د اصولو سره بالکل همکاري داغي مناسبي، خو رسمي تور مونږ حکومت د ریاست او د ولس په منځ کې به کم قسم اړیکې چې هغه اصول هغه قوانين دی وځکینو. یو خدای د اساسي قانون هم ډیره غټه هڅه کړې و او یو کامیاب هڅه و. د اساسي قانون متعلق د امان الله خان چې کمی لاستر وډونی دي هغه ډیره غټه لاستر وډنه و. بیا داسې چلو شي چې د په 1928 کې د خپل میرمن سره او د شاهي د کورنۍ اکثر غړو سره دا فیصلو کې چې را ماته یورپ ته تک دی، زه مغرب ته ځان رسوم، ګورم چې دا مغرب کې ژوند څنګه دی، دا مغرب ترقی څنګه کړي دا، الته کې دا ماشينري څنګه جوړیږي، الته کې دا نظامونه څنګه دي، چې زه دا از د کم او ګورم په خپل سترګو باندې، او که زه بیا د دینه سو اثر اخلم دا انسپیریشن ځان سره واپس راوړم افغانستان ته، او افغانستان ټولنه، د افغانستان اولسونه، د افغانستان دولت دا هم د ترقۍ یا د پرمختګ په لار باندې روان کوم. نو دغه نه روان شي د کابل نه او دغه تراشي د پښتونخوا په لار باندې بمبئی ته لاړ شي. بمبئی کې بیا د میرمن دیو دغه تخیجی بهري جهاز ته، هغه بهري جهاز نوم دی راجپوتان، هغه ماته یاد پاتې شي، یو ځل مالوستل ماته یاد دی. د راجپوتان باندې چې کله دی دواړه د جهاز ته وخیجی نو د دې نه تصویر واغښتل شي. یو د تصویر کې امان الله خان یو پورا اورکوټ چولې دی، هغه هټ یا چولې دی پورا د انګريزانو والا، او پورا انګريزي لباس کې دی، او د میرمن ملکه سوریا هغه هم د کم د دې خلافت عثمانیه د وخت کم یو لباسي سټرکچر روانو، نو ماغه جوړښت ولا لباس هغه اغوستي، هغه کې خبره دی چې د دې مخ پوره ښکاری او د دې په سر باندې سني، او د میکسیز چولی کم خلک په دې خبره باندې پویږي، نو هغه د پرتګ په ځای باندې یو بل کپڑا چې کومه دا هغه په لباس په تور باندې اغوندي. نو دا تصویر دی واخلي، او دا تصویر هغه وخت کې په هندستان کې هم او په نړۍ کې هم ډیر زیات مشهور شي، او د مشهور کېدو وجه دای چې د خلکو اوسه پورې د افغانستان متعلق کم قسم معلومات او هغه ډیر ناقص وغه ته لګیدا چې افغانستان ډیر یو بند بلیک باکس غونډه دی. د نړۍ ډیر قومونه د دې ته ډیر زیات کیوریس یو، هغه وختل چې موږ د معاشره، د ټولنه، د اولسونه د دې ماحول او پیجنو چې دا څنګه دي، ځکه چې دی یو تاریخي واقعیات نړۍ ته معلومو چې دا خو په اولنی انګلیس افغان جګړه کې انګريزانو ته شکست ورکړو، د غي د لخرو دومره خلکو قتل عام کړو، او د خپلواکي یو تکړه جګړه کړې و. همدغه سی بیا په دویمه انګلیس افغان جګړه کې بیا دریمه انګلیس افغان جګړه مشو کنه، لکه اندازو لګوي چې انګلستان د نړیوال جګړه غټي، خو افغانستان دوباره په دې باندې جګړه کې جګړه ګټلو نه پس چې نه اوس تاسو بیا جګړه کوم ځته خپلواکي ګټم. نو د نړیوالو خلکو د افغانستان متعلق یو ډیر زیات کیوریوسټي جوړه شوی و. کیوریوسټي مطلب دا چې را دی وختل چې موږ د افغانانو خلکو باندې ځان پیکو چې دا څنګه ملت ته، دا څنګه خلک دي، د دې کم اصول دي، قبایلی روایت څنګه دي، چې دوی داسې واقعیات د دې سره تړلي دي. نو کله چې هغه یو کته چې د افغانستان بادشاہ او داغه میرمن د مغرب په لباس کې دي، نو هغه ته یو خوشگوار حیرت غونډه وشو. خوشگوار حیرت مطلب دا دی چې هغه خوشاله شو په دې تبدیلی باندې چې موږ خدا ګل چې دا ډیر یو د کیانوسی یا ډیر یو کنزرویټیو یا ډیر یو ریګریسیو
ټولنې خو دا خو مغربي لباس ته ډېر ژمن دي خو غواړي چې موږ مغربي لباس واغوندو مطلب دا دی چې دی دا د ماډرنیزم د جدیدیت دغه طرف ته د دې مایلتوب زیات دی د دې خو راتګ غواړي نو هغوی په دې بنیاد باندې دا تصویر چې کوم دی دا ډېر زیات مشهور شو ډېر په میډیا کې راغو ما نننۍ ویډیو جوړه کړې ده کوم ملګري کتل غواړي دا تصویرونه کوم انځورونه چې ذکر کوم نو هغې کې به تاسو ته دا میلاویږي بیا داسې یو شي چې دا انګلستان ته دی راشي یورپ کې ټولو ګرځي دي تقریبا څه د پاسه شپږ میاشتې په یورپ کې دا کسان تیري کی او د دې دوران کې د امان الله خان او د امان الله خان میرمن د دې لباس او د دې فیشن دا یو ډېر غټ موضوع هر ځل چې دی چرته یو پبلک ایونت کیږي د کیمرامینان دی پسې ګرځي د دې انځورونه اخلي د دې ویډیوز جوړیږي او هغه په میډیا کې خوريږي نو دلته مقامي یورپی خلک خو دې ته ډېر زیات خوشاله چې دا خو موږ ډېر خوشاله یو چې د افغانستان دې طرف ته زیات د دې ذهنیت مایل شوی دی د دې د مشرانو نو یو خو دې خبرې ته ډېر خوشاله خو دا انځورونه او دا تصویرونه چې کله هندوستان ته تلو افغانستان ته تلو نو الته کې کم دا موږ وایو چې کلتوري او مذهبي ډلې دي د کسانو بیا په دې خبرو باندې نیوکه لري چې نه دا لباس خو زمونږ دغه والا لباس نه دی کلتوري لباس نه دی فرنګي لباس نه دی دا خو مغربي لباس دی موږ په دې خبره باندې څو ځله بحث کړی دی چې زموږ طرف ته اکثرو خلکو د هر هغه شی رد کړی دی کوم چې د انګريز د لاس نه راغلی دی ځکه چې انګريز یو هغه ته وایي چې د اسلام سره نه تړلی د کفار نظام دی او بل دا خبره ده چې د سامراج او استعمار والا طاقتونه دي نو د هر یو شی نه انکار کول دي نو هر یو خبره ته په شک په نظر باندې کتل نو ډېر علماء کرام یا ډېر روایت پسند خلک چې کوم هغه د دې انځورونو سره هغه باندې دا خنه لګیدل بیا داسې کسان مو چې هغه د امان الله خان سره فکری اختلاف لرلو امان الله خان سره مذهبي اختلاف لرلو امان الله خان سره سیاسي اختلاف لرلو نو دا غي د بارم یو خمو کوي چې موږ د دې انځورونو استعمال کو خپل پروپاګاندا د لپاره د امان الله خان د دې لاس کې راوړ نو امان الله خان چې کله دا و میاشتې پس واپس هندستان ته راتلو نو امان الله خان ډیر چارج شوی هغه د مغرب ترقیو کته د مغرب کلتوري وکړو لکه دلته کې زه تاسو یو مثالونه درکم دلته کې داغه عسکري کومه ټکنالوژي د دایمو کته په دغه کې آبدوس کې ناستو په بحري جهاز کې ناستو هوایي جهازونو کې دلته کې ناستو د ټینکونو جګړه مولیدا بلکې یو ځکه دا شي چې یو خزه پایلټ راشي او د ته ډیمونستریشن ورکړي چې دا خزه پایلټ جهاز والو زی واپس کې نه کنه نو د خزو دا کردار مو ګوري د زنانو کردار په دې ټولنه کې ګوري چې د مغرب کې د زنانو کردار هم ډیر یو غټ وندلري غټه حصہ لري نو دا سړی ډیر چارج شوی او ډیر په جذبه باندې واپس چې کله زی د دې نه دغه تزي ترکیه ته زی الته کې بیا یو بل ریفارمیست غټ اصلاحي مشر سره د دوستانه کیږي دغه یادو مزه تاسو ترکی اتاتورک مصطفی کمال اتاتورک یادوم